زه پوه شوم که دغه راشد دقسې یو تور سړی وکړي ښه اوس ته موټر کې ناست یې هو که دا نه خو بېادبي کې که نه موږ پیدل روان یو ته موټر کې شاته لمن مې راپسې ونیسئ تاسې هم بیولی سم تاسې هم بیولی سم کړي ځان پیچا کړي پړوس ته دا ووایه انټرکانټیننټل انټرټپیټوکونټل دلته راشه پنچر کې یې ګوره جوزو کې لاړ نه شي بیا پنچري ښه اوس صحیح شو ته وګوره موبایل دی هو صحیح څه که نه اوس به دا ماته نه دا نه در کوم موبایل دی واخله نه موټرکی نه در کوم موبایل دی واخله ولې موټرکی مې نه در کوم دا مې قیمته واخیست دا که یو سړی راشي چې ما اسپتال ته ورسوه او. دې کې بیا مریض وړی شي ولې نه سم هغه څنګه یې وړي شاته لمن مې دې ونیسي او زه منډې وم دی د راپسې منډې وهي ښه دا وړل شو موټر شوي ته یې ویسه موټر دې ووینځه څنګه مرده شوي ته یې مرده شوي هغه ټیبل کې پریمینځه هر وخت یې پرېمینځم ټیبل کې مرده شوي ته سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو بالاخره د نواب خان دې ځای ته راورسېدو دا د نواب خان دې کور دی او نواب خان به که خدای کول کور کې وي درنو ملګرو د نواب خان دې اول کور وګورئ ډېر ښایسته او منظم او پاک سوتره کور دی او راغلي یو موږ هم غواړو چې له نواب خان سره خبرې وکړو او تر تاسې ورسوو نو راځئ ګورو یې ځوانان هم ناست دي دلته ودرېږه مجاهد دلته ودرېږه دلته ودرېږه ښه السلام علیکم السلام علیکم روښۍ جوړ هستئ خیرت دی تکړی ښه هستئ خیرت دی السلام علیکم روښۍ السلام علیکم راره ښه هستئ خیرت دی جوړې ښه درنو ملګرو دا د نواب خان د کور دی نواب خان په کور کې ته دروازه ټک ټک ته ورشه ته ورشه ورته غږ کوي تاسې راځئ نواب خان لږ وګورو چې څه کوي ښه مجاهده ته راشه دا کیمره والا علاقه ته څنګه یې وروره ښه هستئ نواب خان شته دی دلته راشه وبخه تا ته بېرته راګرځي نواب خان څه شو او تا څه شی کول ما هیڅ شی هم نه کول ښه نواب خان ته یې ورته د جلال آباد نه د مېلمانه راغلي دي صحیح دی ورشه ورشه نو ګورو نواب خان به راځي د علاقه ته راشه که نه څنګه یې الحمدلله مخلصه ته خپله ښه موږ د جلال آباد نه راغلو یو څه په لاره کې بند پاتې شو مازدیګری ایله راورسېدلو هر کله راسي خوشحاله اوسې الله دې ښه لره نواب خان څنګه دی ولا ښه ده موږ هم راغلو سره چکر شو باندې مازدیګری د نواب سره ټوکې ټکالي مازدیګري کې ورته راځئ نو مازدیګري کې ووله چکر ووهو ښه ساعت ورسره تېرېږي ولا تاسې څنګه هسې تاسې ښه خو یې قاري صاحب ته هم ښه یې الله مو سلامت لره ډېره مننه زه به یو خبر وکړم لیدونکو ته اها چې نواب خان ته موبایل راوړی دی یاره دا څه وې کومه دی تا سره ده نه الله تا سره دلته راشه سړی مسیح نواب خانه څنګه یې په خیر خیرات جوړې تکړی د الله احسان دی خپله ښه سړی مسیح ورور دا دې چې پیدا کړی موټر واخیسته ښه هو مجاهده ته داسې راشه دغسې داسې نه ښه راځي داسې ته راشه هلک قربان دروازه بنده کړه بنده که دروازه بنده کړه ښه نو دا چیه دی نواب دا موټرکی مې ده دا مې واخیسته جوړ مې کړه دا دې په څو واخیسته دا شپږ روپۍ او یو اوه روپۍ نورې شپږ روپۍ یو اوه روپۍ نورې ځوانانو ستړي مه شئ ښه هستئ خیرت دی خوشحاله اوسئ نواب خان خوا ته راغلي وو ستا ملګري دي دا خو د ما ملګري نه دي که ملګري دي ته ورته وګوره دوی موټرکي کمی دي نو دا ما غوندې موټرکي دوی کمی دي نو چې نه لري هغه به ستا ملګری نه خو کمی دي توشلې کمی دي ورسره نو زه هم نه لرم اوس زه ستا ملګری نه یم یې ته خو مې ملګری یې ملګری مې یې که نه آفرین پنجه که اوس دا ماته راکړه چې ملګری دی کم دا خو تا ته یو بل جوړوم که نه ولې دا دا نه درکوم دا څه ته هېڅ که دا څه دی دا موټرکی ده په زوزو کې لاړ نه شي بیا پنچری راته دا نه چېرته پنچرېږي ونه بابا ته راځه ته راځه دا چې دی بیا دا د چا دی دا د ما ده ښه 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 نواب خانه څنګه چل دا څه دی دا مې موټرکی ده که دا دې کوم ځای نه راوړې دا مې کور کې ورور مې راته جوړ کړی ده ورور دې ته جوړ کړی دی ښه ښه داسې ښه موټرکی ده
دلته راشه پنچرکې ګوره جوزو کې لاړ نسي بیا پنچري ښه او که نه سمه لار باندې به ځي دا خو تا اړخ ته تړلی که نه یاره دا د منځ ته نه راځي دغه مې موټرکه ده دا مې په قیمت اخیستی ده دا اوس چل کې مه رانه وړه ښه و که نه ته خبره د غوږ شه زه ته بله خبره کومه کومه ته خبرې تا ته میاخیل صاحب یو وعده کړې وه ښه چې زه تا ته موبایل راوړم زاخیل صاحب کومه ده زاخیل صاحب نه میاخیل صاحب سړی میاخیل صاحب دغه زاخیل صاحب او دا میاخیل صاحب دا خو پیژنې که نه نه زه نه پیژنم ولې نه پیژنې ما سره چېرې ورځ راځي او پیژنم او زاول والا ستړی مې سې څنګه یې ښه یې جوړې کور کې هم خیرات ده ته څنګه یې ښه یې زاولې دې نه دي راوړي نه دا زه نه خورم هغه دی تا ته مې موبایل راوړی دی ښه ما ته دې راوړی ده خو شرط باندې پوهېږي چې دی خپل لاس بې خلاصوي راځئ ما سره چای خورئ چېرته چې راځم که نه راځم چای نه خورئ ما سره موبایل مې تا ته راوړی موبایل درنه نه وړو بېغمه اوسه موبایل ستا دی خبرې سره کوم دا موبایل ته خلاص که څنګه خلاصوي چل درته یاد دی نه چاقو نشته را سره ته دې چاقو راکړه چاقو باندې چېږي خلاصوم یې نه موبایل اوس په چاقو خلاص ما ماتې څه خیال ته یې کوم دا ګوره دا دلته قلف خلاصېږي ښه ته خو پوهېږي موبایل باندې دې ته بیا چل ښایه صحیح دی ده ته یې مه ورښیه دی بیا رانه پټوي ولې پټوي رانه پټوي تښتوي داسې چې کو بیا داسې که بیا داسې که خلاص شو دا څوک دی دا هم فلم بکس والا ده ښه ښه اوس صحیح شو ته وګوره دا موبایل دی او صحیح څه که نه اوس به دا ماته نه دا نه در کوم موبایل دې واخله نه موټرکه نه در کوم موبایل دې واخله ولې موټرکه مې نه در کوم دا مې قیمته واخیسته دا څو اخیستی دی 28 روپۍ نورې او 6 روپۍ نورې په دونه دې اخیستی هو ښه ښه دا خو دې قیمته اخیستی هو که نه ما ته یې راکړه زه نه دا تا ته نه در کوم دا دې منګه ده ښه دې کې زه موټرکې هم ستا ها تا چیل دی کې چې خصم پې راوړو کور ته او سودا هم کور ته پې راوړو او وچه ډوډۍ م غواته وروړم پې په دې هو دې سره چې کې نو دلته کومه تک دی سودا دې کومه تک دی هغه پشا کوم او دا غروم خو دا مې موټرکه ده که نه ښه هغه په شا کې دا بیا څنګه روان دا غرومه دی وړي داسې وړي هو نو هغه خو ستا په شا دی که نه خو بیا دی هم روان دي دا سره زه یو پوښتنه لرم جوابولی شي راځه څنګه یې ثوابولی سم جواب پیژنې ولې نه یو پوښتنه چې وکړم بېرته جواب ورکول کېږي جواب نه ده تواب ده زموږ همسایه ده هغلته یې کور ده ونه وابه داسې خبرې نه دي دا ته جواب سوال ځواب نه پوهېږي په دې شیانو ولې نه پوهېږي ښه هغه نه تېر شه زه بله خبره در کوم یو پیاله چای راباندې اوس که هغه د اجره لږه خلاصه کړه راته چای به هم در باندې ښکلی و خو زموږ واړه او زاړه ټول واده ته تللي دي واده دې خپل کار کې تی وکړه ورشه هلته اجره کې کښېنو هغه چای راوړه و چای خلاصوی من کاره موږ ځان سره راوړی دی و چای او چای جوش لکه ما کوئ کنې من کاره اوبه سته راشه که نه دا څنګه چل دی یاره عبدالله ته راشه د ما ته وایي چای را باندې وشکه چای پې وشکه که نه کوم ځای کې یې پې وشکم کور کې خو نسته من کاره چای نسته که وچ چای دوی راوړه او چای جوش یې لکه ما کوي کور کې ده زموږ کاره نسته ده هغه واده والا ویې وړوی مېلمانه من کاره راځي زه چای به نه څښم موبایل مې درته راوړو خوشحاله شوې ډېر خوشحاله شوم ما سره پاتې کېږئ راځئ ما سره پاتې شئ که نه بیا ورپسې خبره کوم دغه موبایل کې سیم کارت اچول کېږي بیا تا ته خبرې راځي د خلکو څنګه کیم پاک را اچول کېږي سیم کارت دونه هغې دا چې پکې ور واچوې بیا ستا نمبر بیا تا ته خلک زنګونه وایي څنګه زنګونه ولې وهي ما ته دا خو د ما د دوی خو نه ده که نه نو تا دپاره زنګونه وایي نو ولې ما ته زنګ وایي دا خو د ما موبایل ده که نه خو تا د خل زنګ وهي تا نه موبایل نه اخلي ګوره ښه نو چې د موبایل نه اخلي زنګ ولې وهي کار باید در سره وي که نه څه شي کار راته ووایه څه کار دی د را سره تا چې ولې خاندئ ما سره پاتې کېږئ موټر کې به یا ما ته راکړې همدلته ودرېږي خبرې کوو نه موټرکه خو نه در کوم په دې موږ کور ته سودا راوړو حضرت کور مخ نه ملګا خو ته لاړ شو ابا خپلو تاسې ځئ مجاهد قدم واخله چې به موږ هم در روان یو صحیح دی داسې ځو داسې ښه موټر دې ونه وهي ودرېږه چې بیا ته تاویږي ښه نواب خانه موبایل مې درته اخیستی په پوره 15000 افغانۍ مې درته واخیستو 15000 افغانۍ ولې دې اخیستی تا ته مې واخیسته که نه ګوره هر ورځ درته زنګ وامه او یو ځل دې ته زنګ وامه بیا دا ستاسې کور ته درځي او بیا ستا پوښتنه کوي بیا ته ورته وایې چې یا یمه یا نه یمه دا بیا ما ته وایي
ما ویل چې مستقیمه نور زه تا ته زنګ وام او ستا پوښتنه به زه د موبایل نه کوم صحیح ده زه دغلته یو ځای ورته جوړوم موټر کې مې بیا بغوم څنګه فکري یو غلطي م کړې چې قیمتي موبایل م چټي راوړ یو زه یو نیم د موبایل وخت ته چی کوي چې زنګ هم خلکو ته چې زنګ نه راوهي نو ته چی پکې بیا څه کوي چی باندې د موبایل باندې موبایل باندې دلته एकदम مکان لکه شیشه دغسې به خل پکې ګورم دا بیا کور کې کېده کور کې ته ورونه چې دي هغې ته چل ښیي راځه مخکې راځه خبره ته کوم دلاغه څه شی کې تاسې وایه راځه کنه نو راځه کنه خبره ته کوم ښه اوس ته موټر کې ناست یې هو کنه دا خو بېادبي کې کنه موږ پیدل روان یو ته موټر کې شاته لمن مې راپسې ونیسئ تاسې هم بېولی سمه تاسې هم بېولی سم بېولی هم سمه ولې تاسې نه سم بېولی ځه یاره خاله نواب خانه او دا موټر نه دا ښه دی که ستا زما ډېر پېښه ده راځه چې بدل کړو دا زما نه زه نه بدلوم راځه که نه ښه موټر دی زه لاړم کور نه زه نه بدلوم دا زما موټر ده زه دا نه بدلوم ولې نه بدلې نه بدلوم دا قیمتي ده ښه هو کنه نو تا خو ویل چې په 28 روپۍ یو او 6 روپۍ مې نور اخیستی هو کنه نو دا خو ارزانه شو قیمتي خو نه شو 28 یو او 6 نورې او 4 روپۍ بیا پنچري مې ونیوله د ټایرو دلته پنچرېږي چېرته وه د خدای ظالمه دا خو پنچرېږي نه پنچر کېږي ښه هو خلکو یې دې کې هوا واچوه دا که یو سړی راشي چې ما اسپتال ته ورسوه دې کې بیا مریض وړی شي ولې نه سم هغه څنګه یې وړي شاته لمن مې دې ونیسي او زه منډې وم دی د راپسې منډې وهي ښه دا وړل شو هو ته راځه داسې هغه ته ورځو ارام دې پکې لګولی ارنګ شته دی رنګ نه سبا یې اخلمه کومه سیاره نو بیا وایي ټیډیټ ښه دغسې هو کنه یاره دا ورته چا جوړ کړی ته خو معلومات لري دا مې ورور راته جوړ هو هغه غټ غټ ورور دې جوړ کړی هو اسمت راته ویلې اسمت ته خبر یې اسمت ته پېژنې هو زما ملګری دی فلم بوکس کې راسره غږېږي دا چې هغه خو په هغه کې ده که نه چېرته دی بل افغانستان کې بل افغانستان کې دی هغه ځای څه نومېږي هغه دوبۍ هو دوبۍ آفرین نوم یاد کې که نه یاد کړی مې و ښه خو چې اوبه مې شکلیر مس ښه نوم دې یاد کړی چې اوبه دې څکلي بیا دې هېر شو ښه دا څه شی کې دا څه کوې ترېنه واړو بیا پرېمینځمه بیا پرېمینځې موټر شوي ته یې ویسه موټر دې ووینځه څنګه مرده شوي ته یې مرده شوي هغه ټیبل کې پریمینځه هر وخت یې پرېمینځم ټیبل کې مرده شوي ته ښه نو بابا هغه ښایسته کالي دې م کړي دي ښه هو که دا مې ورور راته وکړه سبا نه بل سبا یې راته وکړه ورور مې ضرورک لکه واده دې وشو واده ته ورغلم نه د ما ونه څه دا څه د ما یو بچې خاله مې و د هغه واده و ښه هو که نه تا ته دعوت کړی و که همداسې ورغلی وي ما ته یې واده نه ده کړی دعوت درته یادوم بلنې در کړې وه چې راشه واده ته درته ویلي وو هو راځئ که نه مونږ کره نو تا ته خو نه ویلي خو ستا پلار ته یې ویلي وو او مور دې درته ویلي وو چې دا راولېږه ته نه چېرته تللی زه م تللی وم بیا ما ته یې ته م لاړ شه چا ته ویلي بیا وریځې م راباندې وخوړلې او غوښه م او کچالو کچالو څه شی دې ورته راوړو څه دې راوړل ځان سره وریځې مې پلاستیک کې راوړې څه دې کړل کور کې مې ایښي دي ما ته راکې نه چرګانو ته مې ورکړم موږ نه چرګان ښه دي اوس خو هغه واړه دي خبرې نه شي کولی او موږ او تاسو خبرې او کړی چېرته دي کور کې دي اوس کور کې دي او مریضان یې نه دي ناروغې او دي ماماګانو کره هم نه دي تللي پرون ماماګانو کره تللې وې بېرته راغلې بېرته راغلل یعنې اوس ټول په کور کې دي ښه سلامت دي چرګانې هو نه واده ته دي خو په کور کې خو واده ته تللي دي دلته ودرېږه ته دې په خبرو ډېر ښه پوهېږي څه وایي دا یې وایي واده ته تللي نه وایي دي خو کور دې کې کور کې و نو څنګه واده ته تللي دا خو کور کې دي خو لکه مریضانې وې جوړې دي اوس واده ته تللي دي او څه وایي میاخېل څه پوهېږي پې والله زه خو یې نور ګنګس کړی یم دا د کوم ځای نه راوستی ده دا څنګه سړی دی ډېر ښه سړی ده ته څه پوه شولې زه پوه شوم که نه هغه راشد دقسې یو تور سړی و
هغه و مونږ هم بیا چاقوګانې وکړې څنګه دی که تا خو ویل چې په توپدانۍ بیا پلار وویشته مه کوه ووایه چاقو وایه مه کوه ولې ورته ما زه خو راشد میانډیوال ده که نه زه خو راشد په ما ګران ده که ښه ډېر ښه کار راشد خان وایه راشد خان وایه آفرین اوس افغانستان چې دومره غټ کپ راوړو هغه دې ولیدو څنګه خړپ یې راوړ خړپ نه زیړ شی ښي زیړ شی نه دی چې هغه شپه سم کوت راشد پکې نه و نور ول او واړه ول راشد څه وایي ښه شی راوړه دوی غټ زیړ توپداني راوړه ښې نه و وایي قیمتي نه ده ولې قیمتي نه ده خلک یې قیمتي نه ده هغه اسیا جامو افغانستان په لومړي ځل باندې اسیا جام وګټو یعنې دا اسیا هېوادونه نه دي د افغانستان غوندې نور داسې ډېر ملکونه دي د هغو نه موږ ټول وګټل ته م راوړل نور افغانستانانو نه وګټو نور افغانستانانو نه مو ګټو نو کومه دي خو هلته م راوړل که نه ژیړ شی دي ونه هغه ټول سره زر دي سره زر هو خو ښه سوه که نه موږ ته ګټه سوه که خو نه تا ته خو نه ده رسېږي خو راشد خان ته خو رسېږي هغه په ما ګران ده ښه چې هغه ته ولې ته خوشحالېږي راشد خان ما ته ویلي و دې ته مې سلام ورسوه وعلیکم سلام ورته خواره مسې په ما هم ګران یې ورته ښه راشد خان ویلي و 500,000 روپۍ قرضداري شوی یم دې ته ویل چې چرګوړي دې خرڅ کړه پیسې ما ته راکړه چې کله ما وګټل بېرته به درولېږم درته راشد خان څوک ده نه په ما خو ګران ده خو د کوم افغانستان ده دوی د افغانستان ده جلال آباد د افغانستان ده دومره ژر بدلې دومره سترګې بدلې تاسو سره یو میلمه راغلی و خبره بل خوا ته وړي نه میلمه پرېږده راشد خان ته پیسې لیږي که نه زه یې رالېږلی یم ولې نه لیږم موټر مې خرڅومه خو ورلیږم موټر دې دا خو نه خرڅېږي نو خرڅېږي ولې نه خرڅېږي هغه 50,000 افغانۍ قرضدار دا ماته نورې 14 نورې او 4 نورې نو دونه پیسې کوي او دا ټولې ورلیږم دا ټول ورلیږي زه لاړم ما ته خدای په امان پسته به وشړې ولې مې مه پرېږده دا خو د موږ کور دی تاسو کور خو نه ده که نه ستا کور خو هغه دی ته خو د کور نه دې خواته راغلی د موږ ونې سره بیا زما موبایل راکړه بېرته موبایل مې راکړه تاسو خو مېلمانه یاستئ که نه دغسې چېرته مې بیایې داسې چکر و ښه یو نفر یې ونیسو چې ونه تښتي که نه نه ګاډي کې د افغانستان لاس ګاډی دی ګوره ښه هو که نه د افغانستان لاس ګاډی دی رښتیا ملا یو خواته کړی دی یاره دلاغانو ښه به دې ساعت ورسره تېري والله ښه ده نو هغه مخکې خپرونه کې دی یو ترنم راته کړی و د سردار علي ټکر ډېر خوند یې کړی و دا به اوس پېژنې سردار علي ټکر ته ووایه څنګه چې سردار علي ټکر څنګه ووایي سردار علي ټکر نوم یې تاسو خندان ویلی و څنګه ما خندمندن ویلی و بدله دی ویلی و بدله څه خیال ته مې ویلی و هغه د ټکر خندان څه دی ویلی و ټکري ارادو کې هغه مې هېر سوي دي هغه مې اوس هېر سوي دي زه ښه ده چې هېر سوي دي اوکې او زه یو خبره کومه بله نواب خانه دا یو انګلیسي خبره کوم تی ویلی شي را سره هو تو وایې پریزنټ کنټینیوس ټینس کړي ځان پیچا کړي پلوس ته دا وایې انټرکانټیننټل انټرټپیټیو کونټل ښه ولې خاندئ همدغه ستا مې ویله ما مې ویله ښه نواب خانه موږ مونځ نه دی کړی دغه مونځ به وکړو بیا به ستا ځای ته لاړ شو هلته به چای وڅښو صحیح دی چای به دوی کره وڅښو ډېر ښه چای پخوي دوی ښه چای پخوي صحیح ده دوی سره به وڅښو خیر اوسې ډېره مننه کور ودان زه خدای په اماني خلکو نه واخلې ورته خدای په امان خدای په امان کومه دي چا نه واخلم دا چې ده کیمره ته نه ده لګېدلې خدای په امان خدای په امان الله مو مل شه ښې چارې تر بیا الله په امان